انجینیرینګ شوی دی، داسې یو فکر رامنځته شوی دی چې د هغې په اساس باندې یو دانه هلیکاپټر طیاره جوړه شوې ده. بل دننه موټرې دي، ویرنګ سیسټم دی چې دا پرې تاوي کي، لیټونه ولګوي، د خپلو پرو سره هر څه کوي. وی جوړه شوې ده، ډېره مضبوطه جوړه شوې ده. او یو کس دا انجینر صاحب د څو نفرو ظرفیت لري چې پکې اوسي؟ ډېر غټ دی. مخکې ما لیدلی یو دانه وړوکی و او هغه فکر کوم هلیکاپټر نه و که نه، اوس دا ډېر غټ دی. څومره اوسپنه به کارېدلې ده، څومره لګښت پرې راغلی دی، څومره وخت کې جوړ شو ده؟ یاره وخت خو بسم الله الرحمن الرحیم. د ځلا راډیو ټلویزیون د پاڼې ډېرو درنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. بیا هم نن مرکز اسداباد کې یو او دلته یو داسې ځای ته راغلی یو، داسې پلسکارۍ ته راغلی یو. ته زما شاته باکګراونډ کې دغه ټول ماحول ګورئ چې دلته یو داسې انجینیرینګ شوی دی، یو داسې یو فکر رامنځته شوی دی چې د هغې په اساس باندې یو دانه هلیکاپټر طیاره جوړه شوې ده او ډېر یو داسې ډیزاین باندې جوړه شوې ده چې کټ مټ لکه هوبهو هماغه طیاره. خو دا چې ځینې کمی لري، ولې جګه شوې نه ده، ولې دغه فکر د خلکو سره پیدا شو، دوی سره خبرې کوو. دې ځای کې چې موږ راغلو په لسګونه ځوانان مصروفه دي، په کار باندې بوخت دي. دلته ډېر خوندور ډیزاینونه کېږي د دروازو د ګیټونو. او زما څنګ کې دلته انجینر صاحب ولاړ. انجینر صاحب مهرباني ته زما خواته خوله راکړه. ستړی مه شي، په خیر راغلې. څنګه یې؟ صحت مو ښه دی؟ قراري ده؟ په خیر اوسې. ډېره مننه. لومړی خو راځه لیدونکو ته به ځان معرفي کړو. مبارک مو څه دی؟ زه مجيب الرحمن نختر، کونړ ولایت کوټپورو ولسوالۍ پیرودنۍ کلي اوسېدونکی یم. لیدونکو د قد اوچتېدو سره سره نو د دې فکر هم دومره پراخه دی، دومره اوچت دی چې ده هڅه کړې ده چې یو هلیکاپټر جوړ کړي. هلیکاپټر تاسې په تصویر کې ګورئ چې دا جوړ شوی دی، ولې هوا ته پورته شوی دی، خو د یو څه په واسطه باندې پورته شوی که نه؟ دا خو موږ داسې جوړ کړی یو کاپي م اخیستې ده که نه، او انشاءالله لکه کوشش هم شته دی چې مخکې یو څه وکړو. اوس یو کاپي په ډیزاین دی او یو مارکیټینګ لپاره هم جوړ کړی دی چې د خلکو یو نظر راواړو د دې کونړ د ښایست دپاره چې یو سیلانیان ډېر راځي دی ولایت ته، ځکه چې نور هم ښایسته دی او بس داسې یو ښایست لپاره هم یو نمونه هم جوړه کړې ده. نو دغه یو کار ډېر غټ دی. مخکې ما لیدلی یو دانه وړوکی و او هغه فکر کوم هلیکاپټر نه و که نه، اوس دا ډېر غټ دی. څومره اوسپنه به کارېدلې ده، څومره لګښت پرې راغلی دی، څومره وخت کې جوړ شو ده؟ یاره وخت خو یې ونیو، تقریبا دغه 13 میاشتې ونیولې او لګښت یې همداسې راغلی دی چې ډېر دی، یو تقریبا ډېر دی، یو 15 لکه خوش افغانۍ پرې راغلي دي. او خلکو ته خو زموږ دپاره ډېر دی، ځکه چې زموږ یو کار دی، کاروبار دی او هغې کې موږ دومره پیسې د دې لپاره ځانګړې کړي دي، نو دا ډېرې دي زموږ دپاره. او موږ دې له کړي دي چې صرف د دې کونړ یو ښایست جوړ شي، ښکلا یې جوړه شي، یو ښکلا یې جوړه شي. همدغه
طبعا درنو لیدونکو دلته داسې فکرونه شته دی چې داسې جاز جوړوي نو داسې هم کولی شي چې دغه جاز یې هوا ته پورته کړي او هوا ته دې اوچت کړي نو دلته به داسې لږ راشو انجینر صاحب انجینر صاحب یو دقیقه دلته نور هم تنقیق دي ځای کې انجینر صاحب ډېر یو ښایسته ډیزاین کړی دی ډېر یو مزېدار ډیزاین شوی دی تیاره باندې نورې خبرې هم کوو په دې راسره وغږېږي دا فکر دې د کمه کړه یاره زما کوشش دا چې ښه نه ښه ډیزاین راوړم دې کونړ ته اوس دا ډیزاین دی ماشاءالله ښکلی دی لیدونکو مخې ته دی ښایسته دی او ډېره خواري مو سره کړې ده نو په دې خاطر چې د کونړ ته داسې یو شی راوړو چې هغه نه وي دا فول نوی دی فول نوی دی او دا ډیزاین هم داسې نوی دی دلته څوک چا داسې ډیزاین نه دی لګولی کوشش مې دا دی چې یو داسې ډیزاین راوړو او د دې مشتریانو خوښ شي د دې دروازې لګښت څومره دی یاره داسې حساب نه دی کړی خو زه انشاءالله کم به وي او زمونږ منافع موږ کم وباسو او کار انشاءالله چې ښه وي زمونږ او ډېره مننه درنو لیدونکو انجینر صاحب سره به خبرې نور هم کوو د تیارې په اړه باندې نو همدلته را سره دا خبره مو وکړه چې که چېرته امکانات پیدا شي تاسو سره یو څه پیسې په لاس ولرئ وسایل پیدا شي فکر کوئ دا اجازه مو هوا ته پورته شي ګوره دا کوم چې پورته شوي دي که نه دا هم د انسانانو کړي دي کوشش وکړو هڅه وکړو محنت وکړو انشاءالله کېدی شي چې هر څه وشي دا څه چې شوي دا هر څه د انسانانو په لاس شوي دي نو که موږ کوشش وکړو هڅه وکړو او انشاءالله چې وشي څومره استادانو په دې کې کار کړی دی تیاره کې یاره استادان خو کم دي او داسې لږ لږ کارونه پکې شي څومره چې زموږ د دکان کې څومره نفر دي څومره استادان دي ټولو پکې برخه دې کې برخه اخیستل شوې ده او همدغه شان شوې ده او که څوک پیدا شي مثلا وی غواړي چې دا ما ته را خرڅه کړه باندې رای کا ورکوي هو ورکو ځکه موږ جوړ کړی دی او موږ بل کوشش وکړو دنه ښایسته جوړ کړو غټ جوړ کړو بل یو نوی ډیزاین جوړ کړو دلته یې وردو نو کېدی شي هغه د دنه ډېر ښه وي نو په دې برخه کې دا موږ ورکوو چې هر چا په کار یا څوک یو ډیزاین لپاره وړي نو کولی شي ډېر ښه نو دا هلیکاپټر دی چې فکر دې کړی چې آینده کې راتلونکي کې به یو جیټ تیاره جوړه کړو یا به کامیر رقم هغه جیټ چارته تیارې زمونږ خو کار دا دی چې دا اوسپنې کار کوو که نه مطلب موږ خپل هنر کې دومره څه کولی شو چې هغه وکړو لکه د هغې کاپي جوړه کړو اوسپنه کې نو ما ورته ویله چې دا څه جوړ دي دا د انسانانو د لاس نه وتلي دي جوړ شوي دي نو که موږ سره انجینران همکاري وکړي موږ سره حکومت همکاري وکړي نو کېدی شي انجینرۍ بخش کې هغې خپل کار وکړي موږ سره دا وکړو نو یو څو کسان رانږدې شو یو څه وکړو دې کې خو داسې پرزه نه ده لګېدلې چې د دې پرې دې تاو شي د دې کې لګېدلې موږ داسې یو مشینرۍ دې کې لګولي چې دې دا پرې تاوي شي او وروستی پرې چې دي هغې کې هم دا کوشش دی چې انشاءالله دا تاوي کې هوا په واسطه باندې او موږ له لاندې برق راکړي نو په هغه پلان کې هم لګې هم پکې انشاءالله دغې کې خو 100% کامیابي ده د الله په فضل سره چې دا پرې تاوي شي او لاندې موږ له برق راکړي ښه نو دا یو بېله ګټه ده یو بېل لاسته راوړنه ده د همدې تیارې چې په شاته برخه کې چې کومې پرې دي په هغه کې داسې ماشینري نصب شي یا داسې پرې ولګېږي چې د هوا په واسطه تاو شي او تاسو دلته برق واخلئ هو همدغه شانته ده او انشاءالله چې 100% کې داسې 80% کار پکې شوی دی او ډېر ژر به انشاءالله هغه هم وشي چې دغه پرې تاوي کړو موږ او لاندې موږ ته برق راکړي نو دغه یوه فایده ده او نورې بس ښایست دی ښه نو درنو لیدونکو موږ هڅه کوو کوشش کوو چې جګ شو د تیارې خوا ته هلته هغې څه نه د نږدې نه تاسو ته راوښیو نو هلته خېجو هڅه به وکړو انجینر صاحب کېږي انشاءالله هو هر څه کېږي انشاءالله زه سمه موږ به بام ته جګ شو له خیره انجینر صاحب زه مهرباني ته مخکې شه ځه ښه نو موږ قرار د خیره سره جګېږو د تیارې هغه خوا ته یې نږدې کېږو فکر کوم هلته کوم ملګری ورختی هم دی بالکل لږ مشکل خو شته دی په دې روم کې چې زه اوس در وخېږم انجینر صاحب ماله لاس را او څوک مې روان یا الله خیر کې ښه نو موږ خو راوختلو بالاخره تیارې ته راوختو دغه دی نو یو ملګری ښتی دی هلته
ښه نو لیدونکو موږ خو راوختلو دلته تیارې ته او چې وګورو واقعا ډېر قوي جوړه شوې ده ډېره مضبوطه جوړه شوې ده او یو کس دا انجینر صاحب د څو نفرو ظرفیت لري چې پکې اوسي یاره تقریبا موږ خو پکې کله کار کوم موټر کې لږ مشکل راغلی و نو شپږ کسان موږ دننه وو او دننه نه وځي اوس دا ملګری به ورونه وځي هغه به راوامي وګوري ساحه شته دی لکه مطلب ډېر غټ ځای دی او شپږ نفر پکې ځایږي او دغه شانته ده شپږ نو دوستانو جالبه خبره خدا ده دا یوازې داسې نه ده چې فقط یو ډانچه جوړه ده او بس خلاص دې نه استفاده کېږي انجینر صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې مونږ زه راتلونکي کې داسې پلان لرم چې دې نه زه برق جوړ کړم دا پرې تاو شي او ما ته برق راکړي نو وبه ګورو چې انجینر صاحب په دغه کې بریالی کېږي او که نه طبعا بریالی کېږي ځکه هېڅکله مو مورال نه بیلو او خواري به کوو هڅه به کوو محنت به کوو داسې شیان به جوړو مخکې د انجینر صاحب د خبرې په تایید باندې چې همدا تیاري چې اوس په هوا کې ګرځي دا هم همدغه شانتې انسانانو جوړ کړي همدغه شانتې خلکو جوړ کړي داسې فکر پیدا شوی دی چې داسې یو څه جوړ کړي چې د هوا په واسطه باندې وسایل او توکي حمل نقل شي استعمال شي او یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي نو دا واقعا هم یو ښه فکر دی زه چې ګورم په دې کې داسې کوم کمی نشته دی چې یو روغ یو صحیح یو ښه جاز دی ولري یا تیاره دی ولري او دا دی ونه لري که نه همداسې به وي کوم څه خو به پاتې نه وي انشاءالله موږ بیخي ټک په ټک باندې کاپي کړې ده لکه د هغې نه او د تیارې نه او بیا دا جوړه شوې ده داسې څه پکې کم نشته ډېر ښه ډېر ښه او فکر هم کړی کله چې کار کوه داسې احساس دې کړی دی چې کشکې دا شی وی چې دا هم پکې لګولی وی یاره انجینر صاحب ډېرو شیانو ته لکه اوس ما خو درته څه ویل دا خو موږ شوق له جوړه کړې چې مثال د ښایست لپاره خو دا چېرته الوتی وی لکه ډېر خوند به یې کړی وی خو هغه ډېر داسې مشکلات دي چې هغه موږ سره نشته دی او چې اوس مثال دا انجر شو د ده ویرینګ شو د دې سسټم شو هغه موږ نشو کولی نو په دې خاطر باندې انجینر صاحب که چېرته احیانا داسې یو فکر هم در سره پیدا شي د دې نه علاوه مثلا موټر شي بل داسې یو شی شي چې هغه ډېر ضروري چې هغه تاسو ډیزاین کوئ جوړې کوئ فکر لرئ انشاءالله چې هر هغه شی چې د هغه د اوسپنې نه ډیزاین کېږي نو الله په توکل چې موږ هغه کولی شو هر یو کار شو کولی خو ما درته څه ویله چې دا څه جوړ شي د انسانانو جوړ کړي دي خو زموږ د افغانانو کې یو کار دی چې منفي سوچونه ډېر لري نه چې یو سړي ته مثال دغه ورکړي چې یاره ښه کار هم وکړو هغې په باوجود هغې ته خلک لکه دا خلک منفي کمنټونه ډېر کوي درنو لیدونکو ښه ښه استعدادونه شته دی ښه ښه فکرونه شته دی او داسې ذهنونه شته دی چې هغه ډېر څه کولی شي ډېر څه جوړولی شي خو ولې که موږ او تاسې لږ تشویق ورکړو ډاډ ورکړو لاسنیوی وکړو ملاتړ یې وکړو د دې لاسنیوی پکار دی ملاتړ یې پکار دی او په دې برخه کې ورسره همکاري پکار دی تاسو فکر وکړئ داسې یو احساس داسې یو فکر چې افغان بچی لري افغانان یې لري زه وایم هېڅوک به یې ونه لري خو ولې چې موږ او تاسو یو ډېر مشهور متل دی وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن یې نو تش لاس زموږ دښمن دی امکانات جوړول غواړي که چېرته د استاد سره انجینر صاحب سره دغه امکانات په لاس کې وي او وی لري تاسو واورېدل چې دا ډېر څه شي جوړ به کړي نو خدای دې وکړي چې زموږ او ستاسو هېواد پر ځان بسیا شي او داسې یو هېواد موږ او تاسو ولرو چې هغه په دغه شانتې حالاتو کې په دغه شانتې مسایلو کې موږ او تاسو د خپلو هغه انجینرانو د خپلو اختراع کوونکو لاسنیوی وکړو د هغې ملاتړ وکړو ګورئ دا تیاره د شپږو نفرو ظرفیت هم لري چې پکې واوسي که چېرته په هوا کېدلی یا داسې وسایل پیدا شوی وی چې دا په هوا شي نو ممکنه یو 3-4 نفر دې ځان سره انتقال کړی مې دی یو ځای نه بل ځای ته خو دا چې نور امکانات دوی سره په لاس کې نشته دی خدای دې وکړي چې موږ او تاسو دغه هر څه په لاس باندې ولرو صاحب ټیرونه پکې لګېدلي دي پارې دي ټوله اوسپنه کارېدلې که نه پلاستیک نور شی پکې کارېدلي نه دې کې خو اوسپنه ډېره زیاته کارېدلې ټوله اوسپنه ده او بیا رنګ شوی دی کوم عام داسې لوکل رنګ هم نه دی د ګاډو کوم رنګ چې دی دا وکې شوی دی بل دننه موټرې دي ویرینګ سسټم دی چې دا پرې تاوي کړي لیټونه ولګوي د خپلو پرو سره هر څه کوي هغې سره لیټونه لګوي بیا دا وروستی سسټم چې دی دا پرې نو دا به کولی شي چې برق جوړ کړي ما مخکې مې یادونه وکړله
نو دې باندې زموږ کوشش دی انشاءالله ډېر شوي دي لږ پاتې دي نو چې دا تاو شي او لاندې برق موږ له راکړي دا زموږ فایده ده شیشې هم پکې لګېدلې ده همدا عامه شیشې پکې استعمال عام شیشه پکې استعمال شوې ده د ګاډو کم ټیرونه چې دي دا پکې استعمال شوي دي ښه مضبوط ټیرونه استعمال کړي صحیح ده دی تقریبا غټ ټیرونه مو له راغستي دي که نه نو دغه ګاډي ټیرونه دي پکې خوشحاله اوسئ انجینر صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د لا بریا په هیله باندې او خدای دې د وس او توفیق دا درکړي چې همدا طیاره یو ورځ هوا ته پورته شي ډېره زیاته مننه کوم له تاسو ټولو درنو لیدونکو چې زموږ خپرونه مو تر دې وخته پورې واورېدله نو زه درنه اجازه اخلم تاسو چې هر چیرې خاص ښاد آباد او سوکاله اوسئ سرلوړي اوسئ زموږ د نورو خپرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب